د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په ګډون وطن نور د ایران ختیځ آذربایجان د قسقلې بند د پرانیستې له مراسمو د راګرځېدو پر مهال تېره ورځ د همدې ولایت په یوه غرنۍ او ځنګلي سیمه کې د چورلکې د نسکورېدو له امله وژل شوي دي. د ایران رهبر آیت الله خامنه‌ای د دوی په مړینه خواشیني ښودلې او 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. بلخوا چین، روسیې، سعودي عربستان، پاکستان، هند او د ترکیې په ګډون یو شمېر هیوادونو د ابراهیم رئیسی په مړینه خواشیني څرګنده کړې او هغه یې نه یوازې د ایران بلکې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو لپاره لویه ضایعه بللې ده. وروستۍ پیښه د ایران د خلکو لپاره یوه ستره غمیزه ده. رئیسي یو وتلی سیاستوال و چې خپل ټول ژوند یې د هیواد خدمت ته وقف کړی و او د روسیې د رښتیني دوست په توګه یې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا کې مهم رول لوبولی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس ډاکټر سید ابراهیم رئیسی په مړینه سخت غمجن شوم. زه د هغه کورنۍ او د ایران خلکو ته د زړه له تله تسلیت وړاندې کوم. د ایران د ولسمشر او د هغه د ملګرو د درناوي او لورور هیواد ایران سره د پیوستون لپاره به په پاکستان کې یوه ورځ ماتم او بیرغ به نیم ځوړنده وي. د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د 1960 زیږدیز کال د ډسمبر پر 14مه زیږیدلی و چې د 2021م کال په ولسمشریزو ټاکنو کې له بریا وروسته یې د همدغه کال د اګست پر 21مه نیټه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. رئیسی له دې وړاندې د ایران د لوی څارنوال او عدلیې وزیر په توګه هم دندې ترسره کړې وې. د ایران د اساسي قانون له مخې په راتلونکو 50 ورځو کې د ایران تازه ټاکنې ترسره کیږي او تر هغې به د ابراهیم رئیسی لومړی مرستیال محمد مخبر به د ایران د لنډمهاله ولسمشر په توګه دنده ترسره کوي.